ګلبادي خان روان دي او نن به رانه چمدې کور ته نه ځي. ته غم مه کوه روکې، د ګلبالي نن دا اخیری ورځ ده، اخیری. لقمان وروره قسمت یې ښه دی، په کوم موقع کې پولیس رالل؟ راځه بیا به سره ګورو. د کلي نه خو مې هسې ځان را روک کړ، خو داسې کار کوم چې ځم غیر ته اول خان سره به پناه والمه. یا لکه سخیله زمیندار پسې مې ورغلی وې، جوار به دې په وخت راوړی وې. سړی مې ورلېږلی خانجي اوس پیروړي 2 ورځې وشي چې دروړم یې. نه بس اوس پیروړي خانجي. څوک یې لږه پام کوه سخیله، دا خو زما جګرې اشنا راغلی. په خیر په خیر. څنګه په منډه رالې؟ اول خانه یار دشمني راته پېښه شوې ده او غیره کې ما وی چې ستا ډېرې ته ځان ورسوم اول خان له چې پناه راکړي. دا راته ووایه اشنا چې دشمني چا سره راغلې ده. اول خانه یار دشمني راته په دې پېښه شوې ده چې د لقمان او د غني په رور مې پیسې وې، پیسې یې نه راکولې او په پټي کې مې تخته کړ. دشمني راته ځکه پېښه شوه. وای ګلبالي اشنا، کار خو د نرتوب کړی دی، خو چې مال رالې نو پېښه شي په امن کې. هاو غم مه کوه، ګورو به ورسره. هلو هلکه زما دا پیسو یې څنګه چلو کو؟ نه بانې به نه کې، ماښامه پورې چې ماله پیسې راکړي. صحیح ده زه کس درلېږم ځه. هلکه لاړ شه عبدالرحمن د پیسې راوړه. صحیح ده نیکه ورغلم. صحیح ده. السلام علیکم خیدر خانه. وعلیکم سلام غني څنګه؟ څنګه چلې خیدر ښه؟ لقمان السلام علیکم. ښه کینې څنګه مې را پېښه وکړه یار؟ څنګه مې را پېښه وکړه خیدره؟ تاسو ولې اخېده خو چې خلک راځي نو هسې نه راځي او موږ را پېښه په دې وکړه چې زموږ د ګلبالي سره دښمني شروع ده. خو هغه ستاسو دې علاقې ته راغلی دی او زموږ نه بېطرفه شوی دی، نو ما وې دې اشنا له به مې مور شو او د دښمن معلومات به وکړو. غني ستا دښمني زما دښمني ده او زه به سره څنګ په څنګ ولاړ یم او زه به سره ګرځم انشاءالله. بس په دې ته خیدره تعالی موږ رالو، کم از کم چې دا خپل دښمن موږ له خدای پاک یو ځل په ګوتو راکړي نو ایله به هم دا ټټر یخشي ټټر. موږ په دغه ډېرې سره ډزې وکړې خو دې لاره کې چې ته بېدرکه شو چاته به هم نه ځي لقمانه چې ځي بازوله به راځي. غني یار کومه ګولۍ چې ستا ته جوړه شوي هغه به زه په خپله سینه خورم او دا هم غټ کار وکړو چې ماله رالې او پښتون په مېلمه سر ورکوي. واشنا یاران مې ډېر لیدي خو ستا په شان غیرتي یار ما په ژوند کې نه لیدی. اوس دا خبرې پرېږده، راځه چې د دې سړي څه طلب وکړو. راځه چې ځو راځئ.
راش نه تا موږ کوم اړخ ته په مخه کړو غني دا غریزه علاقه ده تاسو دې بلد نه یې دا خبرې پرېږده ګلبالي نه دی اخر به مخې له راشي راځه مخکې ځو دې سوچونه خو زما زړه وخوړو چې عقوبت ما له به خپل دښمن خدای پاک کله په ګوتو راکوي خدای به راکړي په ګوتو موږ به په خپل کوشش جاري ساتو راځئ مخکې راځئ اول خانه همدمین د دشمن سره پته نه لګېده ډېر ورپسې وګرځېدو کم خوا کې رک شو ګلبالي الله به خیر کړي د ځمکې نه چرته هم نشي تللی راځه لږ تکلی مخکې کوو نو بیا ګورې څه ته ودرېږه ولې خیر دی خیر چېرته دی تا سره زما پوره حساب کتاب دی دا راته ووایه چې خیدر په کومه علاقه دی یاره ما ته خو پته نه لګي او زه خو څه کار پسې روتی یم خپل کار لټوم دا نیک نه دی حیدر زما دشمنانو له پناه ورکړې ده چې ستا دشمن دی نو زموږ مېلمه دی او ډېر ښه کار هم کړی دی چې پناه م ورکړې ده هم دې به یا څه کولی شي یا نه خو دا راته ووایه چې خیدر زما په علاقه کې خپلو کسانو له پناه ورکړې ده او ته ما ته وایې چې څه کولی شي وکړه وغلی شه مړه ډېر ښه کار هم کړی دی چې څه کولی شي هغه وکړي اول خانه دا سړی ډېر د دماغونه تیز نه دی نو بیا ګورې څه ته دا کپری وله روانه که نور یې څه ونه کړل ځان یې راباندې تورو خاورو ته ورسو راځئ عثمانه یار دا چا عثمانه ته خو ما پیسو پسې رالېږلې وې دا آخر چا وجه خیدره لقمانه په دې علاقه صرف اول خان دی او دا ټیک هم هغه وژلی دی نو بیا ټیک ده خیدره چې اول خان ستا دشمن دی د نن نه پس اول خان زما دشمن دی راځئ دې تپوس پسې کوم اول خانه تا سره خو زما زوړ حساب کتاب هم پاتې دی ویم نوکر خو مې دله وجلی دی خو لمبر نن ستا دی زما نوکر نو زما ورورو او په داسې مرګ به دې وژنم چې مرګ به هم دنه پناه غواړي وا خیدره ته به ما یا وژنې یا نه خو نن پر دې دنیا نه هغه بلې دنیا ته رسختوم شور مه کوه لقمانه نن ورې وژنم څه به چتي او څه به د چتي ښوروا وي ته چې ما وژنې که نه نو زه به یو پرچ اوبو کې ځان ډوب کړم وغني ما او تا خو یو بل له مخامخ ورلو خو نن هم خیر نشته یو بل به ختمو وا ګلبالي وا خبرې خو داسې کې ته به وې چې د انډیا په باډر ولاړ دی خو د خبرو کار نه دی خبرې به اوس زما دا تور مخې کوي دا تور مخې وغني نو دا خو د بیا زما د زړه خبره وکړه نو بیا ګورې څه ته را میدان ته شه و ګلبالي زما د ورور وینه دونه اسانه نه وه چې تا لکه د اوبو توی کړه نن به دې په دې ځمکه تخته کوم او ستا سرور ما وجلی دی د خپلې خبرې نه منکرېږم خو تاسو دواړه خو د یو بل نه زیات یې نن به جنګېږو وا ګلبالي ترا خبر یو اخر رورم مړ دی څه کوترې نه دی مړ چې تا ته به وبخو نو صحیح ده غني که نه ځکه خو د له دې خواله راغلم چې یو بل سره وډزو غني
چې دا اول خان دا توره شپېلې ولیده د په اوتو بوتو سر شو خپل مرګ ته تیار شې السلام علیکم ګرانو کتونکو زمونږ دا ویډیو چې کومه وه دا دویم قسط او دا ختم شو زمونږ دا ملګری به ته نورې خبرې وکړي السلام علیکم مینوالو کتونکو می ساتم چې ښه به یې د ژوند په مزو کې به یې سور کې به یې دا کومه ویډیو چې موږ په کوم مقصد وکړو دا د دشمنۍ باره کې وه تاسو د دشمنۍ نه ځان وساتئ د ماشومانو په سر جنګ جګړې مه کوئ ولې چې دا که تاسو ته هم سازدي شي نو دا ډېره زبردسته ویډیو وه نوره خبره به ته زموږ د ملګري څنګه چې ملګرو تاسو وکړه په دې کهانۍ کې څه وشو او څه ونه شو او په څه خبره نو د یو څو پیسو دپاره خبره دا غټې غټې خبرې جوړې شي نو کوشش کوئ چې خبره په وړو وړو خبرو باندې خفګانونه مه راوستئ دا اصلاحي ویډیو ده دا د بوډۍ دوه زامن دي او هغه ټوله ویډیو چې کومه ده نو هغه د بوډۍ او د بچو ده انشاءالله هغه به ډېره ښه ویډیو وي او د هغې خامخا به تاسو ګورئ او ډېره ښکلې ویډیو وي د هغه به دې نه مختلف وي د هغه ویډیو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو مینوالو ته سپیشل سلامونه زموږ دا ملګري چې کوم خوا کې ناست دی د ویو چینل دی ګلبالي وانس دغه چارسدي سیمې سره تعلق ساتي د دوی دا چینل د سره لایک او فالو کړئ او سبسکرایب کړئ کمنټ ورته وکړئ د چارسدي خلک ډېر ټیلنټډ خلک دي دوی